درنو لیدونکو السلام علیکم. ضیاءالحق امرخیل وایي طالب ډله دې مسلکي پوځ بیرته راټول کړي. د ننګرهار والي وایي طالب ډلې ته پکار ده چې د چارو له ټولیزو سره د افغانستان پاشل شوی پوځ بیرته راغونډ او په پښو ودروي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د طالب ډلې له لوري د واکمنۍ د اعلانېدو وروسته د امنیتي بنسټ مشرانو ته مې مشوره ده چې د ولسي پوځ په ګډون د ولسي امنیتي بنسټونو روزل شوي ځوانان بهر ته له تګ څخه وژغوري او په خپلو لیکو کې یې باید ځای پر ځای کړي. دوی د ټاټوبي د ازمایښتوالو اولادونو په توګه په دنده کولو ګټور دي. بلخوا د عربي متحده اماراتو بشري مرستې کابل ته راورسېدې. د طالب ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد وایي اماراتو له افغانستان سره د 30 ټنه خوراکي او روغتیایي توکو مرسته کړې ده او نن سهار کابل ته راورسېده. ویل کېږي په دې کې تر ډیره خوراکي او روغتیایي توکي ګډ دي. تر دې وړاندې د ګڼو نورو هیوادونو مرستې هم افغانستان ته راغلي دي. بلخوا قطر هم د طالب ډلې د کابینې پر سر اعلان ډیر په پام غبرګون وښود. له ترکیې او امریکا وروسته قطر هم د طالب ډلې لخوا د لنډمهالې واکمنۍ کابینې ته غبرګون وښود او ډیروي چې د دوی کړنو ته په کتو به ورسره د اړیکو جوړولو پریکړه کوي. قطر وایي طالب ډله یو اسلام پاله ډله ده او هر څه چې کوي د یوې عقیدې له مخې کوي، خو په وینا یې دوی به یې هغه مهال په رسمیت وپېژني چې ژمنې او کړنې یې سره یو شان وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.